بس مونږ په خبرګون کې کنځلې نه کوو او نه کنځلې د الله پاک خوله راکوي. دغومره به ورته ووایو چې هغه څوک چې ته ورته کنځلې کوې د مونږ دلته په دې جې کې ځای لري. څوک چې د چا په جګر او په زړه کې ځای لري هغه باندې سر او مال او هر څه جایداد قربانوي. وای له مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر راپورته که ملا محمد عمره، سر راپورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکی لا برادر دی. ملا عمر چې څه ویلي و نن ورته اشعار وایو. بیا یې درته وایم چې د مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر راپورته که ملا محمد عمره، سر راپورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. الله اکبر. دا هر څه چې سوي دي مونږ د داسې قائد په زړه کې روزل شوي یو، په غیږ کې روزل شوي یو چې مونږ په باندې سر ورکوو. مونږ په داسې مدرسې او په داسې جومات کې اعداد ترلاسه کړی چې د امریکا امپراتوري مو تر خاورو لاندې کړه. مونږ د داسې چا د داسې سرلښکر لارویان یو چې هغه نن نه 20 کاله مخکې ویلي وو چې امریکا به د لیست له سره د لیست پای ته راځي. نن یې په سترګو وینو، نن د امریکایانو امپراتوري دړې وړې ده، د هغوی کبر او غرور له خاورو سره خاورې ده. مونږ د داسې چا په مدرسې کې اعداد ترلاسه کړی چې غلامي مونږ ته نه ده ښودلې. د مونږ په ضمیر کې غلامي نشته، د مونږ په وجدان کې غلامي نشته. مونږ غلامان روزل شوي نه یو چې د چا غلامي وکړو. زمونږ قائد غلام نه و. د هر څه دپاره د اسلام د مقدس دین په خاطر باندې له ټولې واکمنۍ نه تیر شو. په داسې یوه جونګړه کې خپل رب ته روح وسپاره چې هغه جونګړه کې اوسېدل د هر چا کار نه دي. هر څه تکلیفونه د دې ملت د ازادۍ په خاطر باندې تیر کړه، هر څه تکلیفونه د دې په خاطر برداشت کړه چې سبا څوک د غلامۍ پیغور د ما لارویانو ته ورنکي. هغه د مونږ سالار او لاروی ده. له مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر راپورته که ملا محمد عمره، سر راپورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد مو راختلی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. بلبل جنرال زنده باد، بلبل جنرال. الله دې ژوند زیات کا، الله دې د هغه ته جنتونه ورکړي. مننه. الله تاسو دې زړه سار ده، فخر ده دې مونږ او تاسو. موبین صاحب اته چا ویلي دي چې ته راشه دلته او تاسو ته نور څه پاتې نه دي. مونږ چې جهاد کوو اسلحې نږدو، وجه همدغه ده چې دغه غلامان مزدوران د امریکا تالي څټي، پرون د روبل جاسوسان او نن د ډالرو مزدوران، هغوی دومره وځپل شي چې د آینده دپاره نسل غلامۍ ته زړه نه کړي. دومره وځپل شي چې سبا تاریخ ګوري چې د پلار غلامي ورته پیغور ښکاري. دا چې زه اسلحه کېږدم، بیا دا جهاد د څه دپاره، دا تکلیفونه د څه دپاره، سبا به بیا مونږ ته پیغور راکوئ. نه، کله و حاشا، دا ارمان مو ګور ته ویسی، د
د کولاب بچانو ته وایو چې دا به کولاب ته وړئ، د کرملین بچانو ته وایو کرملین ته هم د ارمان ویسئ، د ډالر او د یورو جاسوسانو او د CIA مزدورانو ته وایو چې آقاګان هغه څوک چې تاسو پې نازېدلی برادر سکاټ میلر ته ویوسئ. سکاټ میلر به مو دقسې ټیټه کړنه له افغانستان نه وځي لکه تاسو چې موږ سره نه منله، نن یې په سر سترګو وینئ. هغه خبرې چې موږ به چاته ویلې چې امریکا به ماته خوري، سیاسي چارو چارپایانو به ویلې چې نه، امریکایانو دلته په میلیاردونو په تریلیونونو ډالر مصارف کړي، هغوی د دې دپاره نه دي راغلي چې افغانستان پرېږدي. هغه ډالر لري، هغه اتحاد ناټو لري، هغه آیساف لري، او د امریکا جنگ بپین جاودو به مخوړي. سیاسي مبصرینو چارپایانو به د مونږ بچیو په اذهانو کې دا خبره اچوله چې د امریکا جګړه به بپین جاودو کوي. که ټوله نړۍ یوه قطبي شي، د امریکا د امپراتورۍ د امریکا د بپین جاودو زور نه لري. نن الحمدلله طالب جان په ویاړ او په همت باندې د امریکا امپراتوري سره له بپین جاودو نه سکوره کړله. دا ویاړونه دي د مونږ د اتلانو، د هلمندي غازیانو. هلمندیانو تاسو ته سلام، د دوی په ککریو باندې ګولۍ وچلوئ تر څو د پاتې د شهیدانو ارمانونه د هغوی د یتیمانو زړونه پې باندې یخ شي، د هغه خلکو د ورثو ارمانونه پې پوره شي، زړونه یې پې یخ شي چې دوی پرون په ټانګونو پسې کشول. دا د معافۍ لایق نه دي. کاشکې تاسو زما ومنئ. زما دغه یو نظر ده، دا مې شخصي نظر ده چې دا خلک باید ووژل شي، خو چې اسلامي امارت ورته سینه پراخه کړې ده، مونږ هم ورته لبیک وایو. د سکاټ میلر په یو ټویټ باندې نن ټول خوشاله وو، او دا نه وایي چې د الله پاک د عسکرو سره به څوک مقابله وکړي. 18 کاله بمبار وکړه خو کامیابي پیدا نه کړله. 18 کاله کې مجاهد له منځه یو نه وړ. څنګه نن د یو ورځ چې سکاټ میلر د تېښتې په حالت کې هغه یو غږ کوي او تاسې ورته داسې خوشحاله یاستئ، ګډېږئ ورته. داسې ډېر سکاټ میلران هم تللي دي، خو مه کوئ داسې، او راسئ په مینه باندې تسلیم سئ، راسئ خپل وطن ته او د خپل وطنوال ته تسلیم سئ. اوس به ورغلی یم د سکاټ میلر نه به مې داسې څپېړې درته ویستلي. سکاټ میلر که نظامي جنرال وای دا په ټیټه کونه به یې ټانګونه نه وړه. راکه دا اوس یې لمبر ادرس دې راکړي، اوس پسې ورځم داسې توکانې درته ووهم. څه بیا عقل ده؟ اکه د سړي بچی وی په د 4 کالو کې زده هغه د دا جګړه ده ګټلې. ډار نه چغې وایي، ودرېږه انجینر صاحب. سکاټ میلر ډار نه چغې وایي، ډار نه. مخکې 3 ساعته ناستو د مار ګیم یې کو پورته یې کتلی نه سو. سکاټ میلر څه لیونی ده؟ داسې سپڼاخې ورکړم چې دا یې مو افرین. لیونغر ته ورته دا افغانستان ده، دا د امپراتورانو هدیره ده، دلته د پلار او نیکونو هډونه لا پراته دي، دلته دا ټویټونه میټونه دا شیونه موږ نه پېژنو. ټویټ څه ته وایو؟ دا یې چې موږ صرف وایو لایک شیر که دغه پېژنو. زه ورته رنګ دې ورک سه. جنرال صاحب په دا سټوډیو باندې ډېر رش دی، دغه ورونو چې غږېدلي دي که چیرې نورو ته وخت ورکړي د دې همکاري او کنې موخې ولا کې قطع کولی شو. دا یو مبدلې د سرحدي سرباز دی، دغه ورور که څه وایي دو ته وخت ورکړو، ځي وراځي ډېر معکوس که مننه. چې نور ورونه راشي هغه یعنې راځي سټوډیو ډکه ده. بله سرحدي سرباز مهرباني. علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه سرحدي سربازه، مهرباني وکړه. جنرال صاحب ته ټولو ته سلامونه وایم. د لوکان مرکز څخه مې رابطه نیولې، زه یو سرباز یم. مهرباني وکړه. راځه ټوپک موپک باندې راسه، راځه راځه کاس درته وښیم.
ګوره د خبره د سي پیغورونه وب کې تیر سو اصلي حقیقت ته براسو حقیقت دا د چې ز خپل وس په وظیفه کې ما وظیفه کوم تاسو کې کوم یو لک پوي وي ما د په حدیثو باندې کانی کې په حدیثو د دلایل راسروي او مخکې لدینه چې جنرال صاحب ته څو کنزا کوي ډیر بد کوي جک وهي او جنرال صاحب افغانای دا اصل سړی دا یو حقیقت ته دینه مونږ سترګې نشو پټولای او پاتې تاسو اوس د مونږ مرګ ته جواز ورکوي چې د ملي اردو مرګ جایز ده دا په قران ورکوي په حدیث ورکوي په اجماع ورکوي په قیاس ګوره سرتیره ورور یو خبره درته وکم اول خو کوشش وکړ ته بځای او کاس ضروري کوم دغه ټوپاک چانټا بوټ مور دغه پردي شان دي چې اوست امانتي دا نر غوندوي سالته طالبانو ته والا کا بل دغه د قران او حدیث خبره دا ډیر تاسو زیات کوي اوس اشړنګادم په پویږي نو وای قران او په حدیث باندې خبرې وکړه زه تاسو یو خبره کوم د ساده او پیچلې درته د ډیر پیچلې نه درته وایم ډیر به ترجمه او حدیثونه نه درته وایم زه یو افغان یم خدا نه خاص الله دې هغه سات نه کې الله دې ما سترګړندې کې شال او شوټ مې دې کې خدای زه د امریکانو ترڅنګ درېګم عسكر کېګم ګوره امریکان دی تا کور ته راولم زه فرض که زه ته یو عام افغان یو مسلمان یا طالب یا هر څوک چې لاس شل کسه شینسترګي امریکان دی کور ته راولم څه را سره کوي مرګ مې روا ده که نه خلاص راته ووایه نو د خبرو اوره دا خو داسې کیسه ده که نه چې ته خو یو خپل شخصي کیسه پرېږده شخصي نظر دی امریکان دی کور ته راولم امریکان د کور ته راولم جاسوسي کوم اتا په کور نه باسم د طالب په نوم د نیسم وژنم د خويند ماند لاسا چوم لمنه جګوم کوڅې کې اسامه ګورم ته څه را سره کوي اوس ماته غوګونی سکنه نو خبره خو د تاسو د پوسو د امنګ د سرمنو تا خو یو شخصي نظر ویلي ګوري تاسو دا نظر نه ورور څه را سره کوي نه ګوره زه خو خبره ته وکم انجینر صاحب خیر ده تاسو سره ورسته بیا راځي د دې کور ته امریکان راولم تر سره څه کوي زه خو دې پر اثر ولم په اثر دې زکه مونږ ولو خبره ختمه امریکان دې ما کور ته راوستلې دي زکه دې په دې سر څولو سیاستان دې واجنو سیاستان امریکان خو لاړ دی نه دې ته قران وکړي وسم دي خضر په بیس کې امریکان نسته هغه نه خو به اصل تاسو تللی دي چا وست تا خو نه دي استلی ما وستلی دي نو سي تا وستلی دي ګور دا ګور تا خو نو کری کوله تا خو مزدوري کوله کاکا جانا تا خو هغه شملای توپاک دی نیول هغه انفور ورته وای کڅی شي هغه بورډ د امریکایي دی هغه په جب کې د سکرټر امریکایي ده ته خو خبره مکولې ونه ګوره زار بکاینه هم قاضي د ملي اردو علایم خبره اوردش خبره د خان موږ سربازان خو ګوره ملي اردو علا نو څه تاریخ لري امریکان په چاپیړو وي دی ورته لاس ما چې ته خدای دا غیرت ده تاسو خو د سمدمون کاندي داغ سولې ولې ونه ولی هغه باګرام نشي نقل کړ کتر ته هغه څوک ول هغه ملي اردو کې نو سی وستلی ول خو چا نقل کړ باغه ته قطر ته طالبان هو نقل کړ زه خو د سره منه خو ملي اردو کې کنه خو ملي اردو کې خو تم دغه سیاو نر کارو کته تام بوزو خبر راغله نه نر کار ګوره کې د است خبر کې د امریکایان هغه خو تا نه خو څه کوه او هغه چې نیولي واغه چا نیولي دا چې دا زندان ته ویوړه چا ویوړه خو تا نیولي کنه ګوره مونږ خو ګوره مونږ هم ګوندونه دي شمالي ټولواله ده راځي اوري مبین صاحب یاره ډیر خر دماغه معنی کړي دي عسكر په ځای به د دې ډیره مافي خرته ټوپک په غاړه کې ورواچوا او کې چیرته د شفتالي پټی ته امریکایي راغی په خله اخر به پیډازي کوي قانون سپیږي وي رنگ مو مړه دومره توهین کې پوسوي خسرم تشبيه ورکړي مړه ونه په خدای خاطر تر تاسو ډیر غیرت لري نو دا اوس غیرت امریکایان د پڅاپیړو تورته لاس ما چو راوړه ټوپاک راوړه بوټ راوړه د خدای نه پاکتا زړه مو درته و چې د سبب کوم لیزري په دې سترګې وستله ورور
زه به درته وغږېږم کېدای شي دارې وړم کېدای شي حقیقت را باندې ومنئ وخلکو ته خو ما خبرې ته نه پرېږدي کېدای شي درته را روان دي ګوره هغه خلقیانو ته به مونږ ویلې مجاهدین کامیابه کېږي بره وایي لاوداسه او روس او دا یو راز مې داسې ولید ګوره خبرې ته غوږ ګوره ما تم دې لوګارزم ګوره خبره وکړه خبرې ته غوږ شه دغه تور پیارو خیل او دغه کوچانو مکتب دغلته زادي روسان اوسېدل قسم په ذوالجلال په خپلو سترګو مې د خلقیانو د پرچمیانو پتلونونه په پولالو په پټیو کې لیدلي دي مردار یې پرتې خبرې ته غوږ شه لیونه سبا په تاسو هم دغسې حالات روان ګوره چې دا پتلون دې په شفتالې پټي کې پروت یا په پولاله کې لایف کې رابشرا نه کې لیونتوب مه کوه کسان در لیږ ورکړه ټوپک موپک دې ورکړه د خدای نیکبخته لاس مه اچوه تاسې په ګوره داسې زه نه درته وایم والله تاریخ هم پرېښوده که زه یو ملي اردو کې یم تاسې په تاریخ والله موږ ویاړو قسم یې درته وخوړ چې ویاړو پوه شوې خو یوه خبره مې واوره یوه خبره دا ده که نه تاسو چې وایي که نه لوی ملا صاحب رحمه الله الله دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي ګورئ دغه ته تاسو چې وایي چې موږ د لوی ملا صاحب عسکر یو هغه کې کوم کمال و که تاسو کمال نشئ ذکر کولی زه به یو کمال درته ذکر کړم خو هغه کسان موږ کې جاهلان دي چې د لوی ملا صاحب پسې غږېږي د هغه په بزرګي پسې غږېږي هغه ګوره امریکایان چې راتلل هغوی دا خبره کړې وه خو اوس موږ غلط شوي یو دغه اوس دغه نظام کې یو خو تاسو خو ما ته غوږ ونیسئ ګوره دا هغه نظام د شرمېدلی شړېدلی شمالي ټولوالې ته تسلیم شوی نظام ده خیر د ما ته لږ غوږ ونیسئ مبین صاحب داسې خبره ده لوی ملا صاحب ګوره یې موږ سترګې جګې کړي دي ځکه د ابراهیم علیه السلام صفت پکې و ابراهیم علیه السلام هم بوتان مات کړل دم بوتان مات کړل دا یو غټ کمال و اوس پوه شوې دا خبره چې زه اوس په دې هغه کې یم اوس ما ته څه وکړم نو زه اوس نښته یم ګوره نښته نه قربان دې سمه خوټه دې جار سمه د چا خبره توپک موپک دې کېږ د رازازت هېڅ خبره نشته هیڅ شی نشته بس څه دې کړي ښه دې کړي رازازت یې وروره تنخوا هم درکوو حکومت 13,000 درکوي موږ 20,000 درکوو حکومت 20 درکوي موږ 10 درکوو تاسو د خپلو جنګیالیو ته څنګه ترتیب کوئ هغه پرېږده هغه داسې جنګیالي وګوره سره هم په هلمند کې دراز او غاب ته جوړ کړه هغوی د نهارئ هغه د لوږې مړه سي خو تاسو ته یې درکوو خپله ډوډۍ تاسو ته درکوو هغه څه کې صحیح ده خبر مبین صاحب که مونږ کچالو خوړه په تا به د زرګ غوښه خورو نور وایه که مونږ پیاوه خوړله ګندنه مو خوړله ته عسکر ته تسلیم شه تا باندې به دې په څه غوښه قرض باندې راوړو درکوو یې والله تاسو په حق یې په حق باندې داسې روش تر باندې محترم جنرال صاحب دی خو په غوښه باندې مقته دي د غوښې ډېر ورو د خلکو نه زه دې په څه ده زه دې په څه غوښه دا شاهین صاحب یاره دا جنرال صاحب زه تاسو دا شاهین صاحب درغلی که زه ګوره تا سره لګیا یم د خرو غوښه وخورو سره پیغور نه تېر شي پیغورونه څه نه جوړېږي پیغور نه تېر څه اول نه درته ویلې نه پیغور نشته وروره راشه نر غوندې راشه ټوپک دې راوړه که انفوري د سره که پیکایي د سره که راکټ هر شی چې ملګري دې ټول پوه که نن شپه برابر که 3 شپې وخت لرئ 3 شپې پسند که بیا ګیر کړلی بیا هم خیر نشته بیا ولا که یاره نه روش وخورې تشې وچې ډوډۍ ته دې هغه کوم او هغه هم وروره یو تیکه مالګه دا اوس هم خیر ده روش درته حواله پلاو درته حواله سهار درته وطنۍ کورنۍ هګۍ درته پخوو پوه شولې کورنۍ هګۍ مونږ یې نه خورو تاسو یې وخورئ ته خو ګوره هغه موږ پوسته کې هره ورځ هګۍ خورو ته پرېږده خبرې پوسته کې لیونه پوسته کې هېڅ شی هم نشته غیر له 400 نه ماته نه یې معلوم زه قدرمن شي سبا ته به بیا ګپ لګو سرتیره ښه سړی قربان دې شمه خو بس ته ما ولې دې لایب نه کته کوې وسړی خدای مجلس مو خوند راکوي اوس خیر ده که موږ ملي اردو کې کاپیران نه دلته نورو خلکو ته واخ ورکړو ګوره ته ګوره خلک دې پوه کړي دي قسم ده د تاسو لایب نه ده موږ د کور کې په مالانجه اړولي یو ورور مې تا لایب ګوري زه ورته وایم کاري بل کاري صاحب څه ده هغه جرمني کې د کوم ځای کې ده موږ د خپل کور کې په غم اړولي یو شاهین صاحب د سره وزګاس کا صحیح ده هغه خو مو درته په سورینه نه ایستلی خو لایف مایف نه کېږي هغه به زاړه لایفونه ګوري هغه زاړه لایفونه مړه زه لایف ګورم پوه شوې ما ته هېڅوک نه راځي خو امامونه دي هغه تا ټول لایف ګوري موږ د کور کې هم پلان جاړولي
کور کې د په خدای ځه پار کور کې یو عسکر لرم یو کس ته مې ویل مال ډېر چنګ پنګ مه کوه دغه انجینر صاحب نه ده ته مې ویل مال ډېر اخوا تو خوا مه کوه زمن دي ټول د ما طرف ته دي په خدای داسې وردار کما دا مې هم ډار کړی او دا خبره ته کوم دا فیسبوکي طالبان دا تاسو فیسبوک سره شخان جوړ کړی دا نن سبا فیسبوک دا تاسو ډیره مشوره کړی موږ چا ته اختار نه ورکو ډایرکټ دروازه ورټکو ورو موږ زړونه باسلې دي و اوس وګوره چې بیګا دې په دروازې باندې شبنامه سریخي پوسلې نه ګوره خیر دا بس دا نو د خبره ده کنه ما خو دې ویل چې حدیث به سره وای خو وای چې حدیث دې نه دی یا غزا خبره ده ګوره زه عالم د دین نه یم زه استاد سره په حدیثو باندې شروع کوم په دغه یو شی پوهېږم تا په خپل ویلې چې زه د کور ته امریکان راولم وزن مې کنه تایلې وو په دغه وجه د وزنو بس خبره ختمه سیاستان مو وژنو چې بیخي د مرګ نه روان باید تو وجل شي ځکه تاسو د امریکانو سره درېدلې په خدای هغه ویتنامیان نه ویتنام کې چې امریکانو کله جګړه وکړه هغه مسلمانان نه دي هغه چا چې د امریکانو غلامي کړې هغه په داسې مرګ مړه کړه چې تاریخ دی ویتنام کې بیا څوک غلامي ونه کړي نو سیاستان باید تاسو چې راشئ کله کنه تاسو هغه ډیر د یارک ته بل سپین بیرغ سره وګو تاسو چې راشئ څه ترتیب مې کومه تسلیم شوی نو ځوندې د تپاتې ولو کنه لکه توای خلکیات قسم چې د نظام باندې بيخي به باور یې صفه خبره د موږ په پاګو ملګری هغه ته خو څه کوي هغه قطر ته چې تللی دی بین الافغاني مذاکرات والا هغه ایران دي چې وسو کو هغه بل ته قطر کې پاتې موږ بدل ته پارک سپین بیرغ ورته درولې بیا ته هغه به چیرته سي چې دا دومره چني وهي او دیموکراسي او جمهوریت سي راځي وروره میدانوي کې ټیکټ اخلي چیرته ځي ولا هغه ته زما څورته وای کابل ته څه شي کې ویزا پاسپورت ولال تورسه طالبان کنسلګری کې د قطر ناز دي طالبان تورسه په پاسپورت ورته ولګي چې خروج بان بیا نو بیا خو چا ویل معصوم ستانګ دي تاسو برادر الف لام سپاره شروع کړي الف لام تعالی نه درسیدل هغه په دوای قنوت کې باندې الف لام خبره کوي دوای قنوت نه مخکې نسیتلل مننه کور ما بعد خیر اوسه علامه عزت که ژوندای اوسه لږ د نور توافق مونږ سره قاضي صاحب ست ترتیب زه درته وایم ان شاء الله ښه زاسي خپ جنرال صاحب خپانسي او تعالی مونږ ته ډیر خوان راکړي سبا او بل ورځ کچیرته لایف تراتلې ما ته به انفور ټوپاک چانټا بوټ درشي دا خېسه دغه د امر راوړي دي بس نور جنگ نکوم کنه بیا د لایف ته نه جیبو مزه مخه ده زه مخه د خانو د اولادونو غټ شرط کیو خو نه وکړه کار وکړه سلام علیکم ښه دغه څنګه مرور د شاهین صاحب سن میګه د لیمبوان عکسونه چې لګولې دي پاکیوال اوري پکتیاوال صاحب اوري مایک مخلاص کړي